أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د منیة المصلي سبق دی. مخکنی مصنفینو چې به کتابونه جوړول یار به په کتاب کې هغه وجه د کتاب بیان کړ چې دا کتاب چې ما جوړاوی د څه وجې څخه مې جوړ کړي، بیا به یې په هغه کې خپل تعارف وکړي، بیا به د هغه څخه وروسته دعا وکړ چې خدایه دا کتاب ستا د رضا دپاره وګرځوي. نو اوس د منیة المصلي مصنف هم اوس دعا کوي، واسأل الله تعالی سوال کوم د الله جل جلاله څخه ان د دې یجعل چې وګرځي مع تمته هغه چې زما مقصد دی، چې زما کم مقصد ولو هغه مقصد وګرځي ای الله خالصا خاص لوجهه د خپل رضا دپاره. مصنف رحمت الله علیه وایي چې زما کم مقصد دی په دې کتاب کې هغه الله ستا د رضا دپاره وګرځي. ومکفرا للذنوب او کفاره یې وګرځوه، پاکونکی یې وګرځوه زما د ګناهو چې ما کم ګناهونه کړي دي، الله دغه زما کتاب زما مقصد دا ته د دې دپاره پاکونکی وګرځوه، دا زما ګناهونه راسه لرې کړه بفضله په خپل فضل سره، په خپله مهرباني سره. وان دا یغفر لی او بخښه وکړه ماته ولوالدی او زما مور و پلار ته بخښه وکړه، ولأستاذی او زما استازانو ته بخښه وکړه. دا مصنف رحمت الله علیه دا دعا کوي. وهو دا خدای چې دی الموفق توفیق ورکوونکی دی للسداد د پاره د برابرولو نه د خطا کېدو، ومنه الهدایت او هغه و هدایت. یا الله ته مې و هدایت ته برابر که نه د خطا ولارې ته، والرشاد او د استقامت ولارې ته، د هدایت او د استقامت ولارې ته مې الله تعالی برابر که. اوس مصنف رحمت الله علیه اوس په خپل مقصد باندې شروع کوي چې کتاب د فقه کتاب دی، د مسائلو کتاب دی. اوله پلا شروع په چیش باندې کیږي، یعنی د لمانځه بیان دی. دلته اوس دی د لمانځه بیان د هغه دلایل درته وایي. اعلم پوسه بان الصلاه په تحقیق سره المنچ دی، بشک المنچ دی فریضه فرض دی، ثابته ثابت دی بالکتاب په قرآن مجید سره. دی وای دا المنچ دی دا فرض دی ثابت دی په قرآن سره، و سنتی او په حدیثو سره ثابت دی، و اجماع الامتی په اجماع د امت سره ثابت دی. اجماع د امت دی ته ویل کیږي ګوره چې در اوس هم پر دې باندې خلک دلیل نه وایي چې لمونځ په چیش فرض دی، اوس هم د ټولو اتفاق پر دې باندې دی، مخکې اتفاق پر دې باندې و، پر لمانځه باندې د ټولو اتفاق دی چې لمونځ فرض دی. دا اجماع د امت ده. و اما الكتاب په تحقیق سره کتاب چې دی چې قرآن دی، فقوله دا قول د الله تعالی په قرآن کې اقیم الصلاة تاسې سم کوي، سم ودروي المنځونه، اقیم الصلاة سم ودروي المنځونه، قائم کوي المنځونه خپل المنځ، اقیم الصلاة قائم ودروي تاسې الصلاة المنځ. وقوله تعالی او دا قول د الله جل جلاله وقوموا لله قانتين ودرېږي الله تعالی ته عاجزي کوونکي. دا د لمانځه د فرضیت دلیل دی. معنی یې چیشته د دې آیات ای صلو تاسې لمونځ وکړي لله خاص الله لره قائمین په ولاړه سره. وقوله دا قول د الله جل جلاله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون دا شپې ته ویل کیږي او تصبحون سهار ته ویل کیږي. د دې آیات څخه مراد د سهار لمونځ او د ماخستن لمونځ دی. تمسون د ماخستن لمونځ، تصبحون د سهار لمونځ. دغه دوه لمنځونه د دې څه د دې دوه لمنځو فرضیت مراد دی. وله الحمد او دغه الله جل جلاله لره حمد په السماوات په اسمانو کې والارض او په مځکه کې. وعشیا او عشیا چې دی دا د ماښام وخت هم ویل کیږي چې شپه داخله سوه دغه ټیم ته عشیا هم ویل کیږي. په دغه وخت کې لمونځ فرض دی. د دې څه د ماښام د فرضیت مراد دی. وحین تظهرون او په وخت کې د غرمې یعنی د ماپښین لمونځ فرضیت د دې ځای څخه مراد دی. یعنی اوس یو د سهار لمونځ او د ماخستن لمونځ، د ماښام لمونځ، د ماپښین لمونځ، د دا څلورو لمنځو د فرضیت مراد یې درته وښوی چې په آیات کې راغلی دی. او پاته سو یو مازدیګر. وقوله دا قول د الله تعالی
حافظو تاسې ساتنه وکړي علی الصلات پر لمانځه باندې والصلات الوسطی دا وسطا چې دی دا د مازګر لمونځ کتاب وایي جمرات دی ځکه چې په مابین کې د ورځې او د شپې کم لمونځ دی هغه د مازګر لمونځ دی د سهار او د ماپښین لمونځ یو طرف د ماخستن او د ماښام لمونځ بل طرف په مابین کې د دې لمونځو د مازګر لمونځ رالی نو دغه د مازګر لمونځ فرضیت د دې ځای څخه مراد دی وقوله تعالی او دا قول د الله تعالی ان الصلاه بشک المنچ دی كانت دی علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرض پر وخت باندې ای فرضنا فرض سوی دی موقتا په وخت باندې یعنی دی نه دی چې هر ټیم تال منځ وکي ودی کی د حال مانزه د پاره خپل وخت مقرر دی نو د المن چې دی دا پر وخت فرض سوی دی د مانزه د فرضیت دغه آیاتونه دغه درته ذکر سو دا د الله جل جلاله د کتاب یعنی د قران مجید څخه د آیاتونه درته ذکر ک د مانزه په فرضیت کې دغه آیاتونه د الله جل جلاله د کلام د قران مجید دا درته ذکر ک او د وختو پیژندنه هم درته وشول چې په دې کې مراد دادي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين